د سترې محکمې اړوند قضایي زده کړو په ریاست کې قضایي سمینار جوړ شو. د یکشنبې په ورځ د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام میاشتې په 28مه نیټه د سترې محکمې اړوند قضایي زده کړو په ریاست کې د جدید التقرر قضاتو، مفتیانو او محررینو د ظرفیت لوړونې په موخه قضایي سمینار جوړ شو. په دغه سمینار کې چې د سترې محکمې د محترم مقام په هدایت د قضاتو، مفتیانو او محررینو د قضایي ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی و، د کابل د ښاري محکمې او د یاد ولایت اړوند نورو محاکمو جدید التقرر 130 قضایي غړو ګډون درلود. د دغه سمینار ګډونوالو ته د موظفو استادانو او شیوخ کرامو لخوا د قضا په مسلک کې عملي او نظري روزنه ورکول کیږي. د قضایي تعلیماتو ریاست عمومي رئیس محترم شیخ عبدالرحمن غزنوي صاحب وویل، په دغه سمینار کې په مختلفو قضایي برخو کې عملي او نظري درسونه ورکول کیږي. په دې سیمینار کې مختلف مضامین ویل کیږي چې له هغو څخه یو د دوی اصول عامې دي چې د امارت لخوا څخه توشیح شوي دي، منظور شوي دي، دغه رقم عین القضات او راهنمای سائق. دغه قضات چې دغه د ښاري محکمې دي هغه به لږ شپې دغه عملي کار کوي، او هغه قضات چې جدي تقرر دي هغه به 15 شپې د لیب په عملي کار باندې بوخت وي. د سهار له 7 بجو نظري درسونه پیلیږي او له 6 مسلسلو درسي ساعتونو وروسته غرمه 12 بجې پای ته رسیږي. د ماسپښین د لمانځه له ادا کولو وروسته عملي کار پیل کیږي چې تر ماښامه به دوام لري. د غرض د سمینار ګډونوالو ته به مخصوصا د خپلمنځي مذاکرې لپاره وخت ورکول کیږي چې د شپې تر 11 بجو به دوام کوي. د سمینار یو تن ګډونوال مفتي عبدالرزاق صاحب د یاد سمینار په اړه وویل، د سیمینار یوه غټه فایده دا چې ملګري په فقه حنفي کې یا مثلا د قضا اړوند معلومات خو لري، خو هغه عملي کار چې د قضا اړوند دی د هغه سره ډېر نابلد دي. نو په سیمینار کې په عملي توګه دوی ته په ورځو په شپو هغه عملي کار ورزده کول کېږي. نو بیا چې کله دوی عملي کار ته کښېني هغه تجربه یې کړي، کار ډېر ورته اسانه وي. د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو ریاست مدقق مفتي سید جمال آغا صاحب د یاد قضایي سمینار له جوړېدو خوښي څرګنده کړه د سترې محکمې څخه او د کابل د شهري محکمې د 400 دیوانو څخه ټول مفتي صاحبان، قاضي صاحبان او محرر صاحبان او د ټول افغانستان په کچه چې کوم جدید التقرر حضرات دي چې په قضایي بستو کې کار کوي، د سترې محکمې د خوا څخه په تعلیمات قضایي کې دلته سیمینار او د درس لپاره راجمع شوي دي. موږ د سترې محکمې د رهبرۍ څخه او د ټولو مشرانو څخه منندوی یو چې موږ ته داسې یو موقع په لاس راکړې ده تر څو هغه ممکنه تخطیانې چې په دې لاره کې زموږ څخه کېږي د هغوی مخنیوی وسي او ټول قضات نور هم په لا ښه ترتیب او نظم دغه پروسه مخته یوسي. او دلته چې موږ کوم ملګري راغلي دي الحمدلله ټول ښه تاثرات لري او د استادانو څخه د مشرانو په سرپرستۍ چې موږ ته درس راکول کیږي د هغه څه مو ډېر څه زده کړي دي او لا هم په زده کولو یې بوخت یو. د یادونې وړ ده چې یاد سمینار به 2 برخې ولري. په لومړۍ برخه کې به د ښاري محکمې قضایي غړو ته د 10 ورځو په جریان کې عملي او نظري درسونه ورکړل شي. په دویمه برخه کې به د جدید التقرر قضایي غړو لپاره 45 ورځې درسونه دوام ولري.